سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه وږمه سبا عامر نن یو د چک ریپبلیک یو لوی شاپینګ سنټر ته زه راغلی یم چې په چک ریپبلیک کې تر ټولو لوی شاپینګ سنټر دی. دلته د جمعې ورځ ده او دغه جمعه د نوامبر وروستۍ جمعه ده چې په نامه د بلیک فرایډې باندې یادیږي او دلته په ټولو مغازو کې نرخونه ډیر ټیټ اعلانیږي. هر مغازې چا 40% چا 10% خپل اجناس ټیټ کړي دي، اعلان کړي. نن غواړم یو څه سودا واخلم، نو غوښتل مې تاسو سره هم د خپله خوشحالي لږ شریکه کړمه په دې چې په ښه کوالټي باندې سوداګانې لږ څه ارزانه پیدا کیږي. نو دا یوازې چک کې نه بلکې ټوله دنیا کې دغه ورځ په نامه د بلیک فرایډې باندې یادیږي او د دې شروع د شمالي امریکا څخه سوی وه، بیا ورو ورو ټولې نړۍ ته هغه کړه. خو زه هغه افغانان چې په چک کې نوي راغلي، تازه راغلي دي، مهاجر هغو ته وایم چې ما تر 5-6 کالو پورې بلیک فرایډې نه پیژندله، ورو ورو وروسته پوه شوم. نو هغوی ته وایم چې کله دغه بلیک فرایډې کېږي دوی ته که موبایل اخلي، که برقي سامان آلات، جاروی برقي، یو نیم د کور وسایل اخلي یا کالي اخلي، غواړي چې په ډېرې ښې مغازې کې ارزانه ترلاسه کړي. نو د ما ویډیو د ګورې راتلونکي کې د دې هغه کې دوی استفاده وکړي او دوی د همداسې بلیک فرایډې ته راسي او خپل سوداګانې دې واخلي. بیروبار ښه ښکاري او خلک هم درګرده ولاړ دي، ټولو مغازو اعلان کړی دی. دلته ښایسته جینکۍ هم ولاړې دي او دا د ما د خوښې مغازه ده، زارا دي. 40% اعلان کړی دی. نو 40% کې به وګورو چې څه شي لري. د ما د خوښې شیان شته که نه جمپر لرمه، دا جمپر نه اخلمه. پوهېږي عامر نن راته ویلې وای، تلیفون مې ورته وکړ دغه د بانک اکاونټ کارت را سره شته ده، نو دغه کارت یې زه اخلمه. دلته یې ګورې اعلان یې کړی 40%، خو ټول ختم شوي دي، هېڅ شی پکې نشته نه ده پاتې. حتما ښه شی و، زه ناوخته راغلی یم. نو وګورئ څنګه بیروبار دی. دلته یې ویلي دي 40%، خو دا جاکټونو رنګ دومره ښایسته نه دی، نه دا نه اخلمه په دې چې دا دومره ښایسته نه دی. لږ به دې خوا ته لاړه شم. دلته مو تاسې ګورئ بیروبار ډېر زیات دی. دا چې بیا ښایسته رنګ جاکټونه دي په دې باندې اعلان نه دی کړی، ځینو باندې کړی ځینو باندې نه ده کړی. تاسو خپله د مغازې بیروبار ګورئ چې څومره ډېر بیروبار دی او خلک درګرده سوداګانې اخلي، خپلې خلطې ډکوي. دلته دوی کرسمس یو لوی سکرین یې لګولی دی او د نوي کال راتګ دی که نه، نو دوی دغه بلیک فرایډې هم د دې لپاره کوي چې خلک د خپل اختر لپاره سوداګانې واخلي او لږ ارزانه باندې واخلي. او د دې کې دوه ګټې دي، یو خو دکانداران خپل هغه زاړه مال او ما چې زارا کې ولید هغه مالونه چې لکه فیشن دی که نه هغه باندې نه و کړی، هغه چې لږ مود یې تللی و هغه باندې 40% اعلان یې کړی و. نو د ما وویل چې دوه ګټې لري، یو خو خلکو ته لږ ارزانه هغه کېږي او بل د دکاندار لپاره هم ګټه ده چې خپل هغه پخوانی مال په ډېر ارزانه بیه باندې خرڅېږي، راوځي او له تاوان نه بچ کېږي. دا د ما د خوښې مغازه ده. دلته رنګارنګ او ډېر ښایسته لبسرینونه، میکاپونه د مخ، هر څه پکې ارزانه شوي دي او 10% یې پکې سیل لګولی دی. پروسه کال زما ملګرې دلبر را سره وه
نو اوس به زه هغې ته زنګ ووایم چې پروسه کال مې ډېر ورسره انجوی کړی و، خبرې مې ورسره کولې او شاپینګ مې ورسره کړی. اوس به زه ورته زنګ ووایم چې هغه څنګه ده، هغه کار کوي اوس چې اوس اوچته یي که نه. هلو دلبر. الو خوبی؟ سلام علیکم. خوبی؟ خوبم. امروز بلک فرایدی است، به یادت آمدم. اینجا کل دکان ها اعلان کرده، خودوف آمدیم دیگه. خودت نیستی، ترمس میکنم. پارسال چقدر شاپینگ کردیم ده این روز. حال تناستم، آمده نمیتونی؟ صد افسوس در کار هستم، میخواستم برم. من خودم خبر دادم که من امروز بلک فرایدی بخشش زیاد دیر میکنم که حتما بگونی میام یک جا میرویم بلک فرایدی. من میخواستم برای شوهرم مشمانک بخرم برای سالی نوی، برای توفه. خب صد افسوس امسال پارسال یک جا گشتیم، امسال در کارم دیرتر میشود. بخشش که من حتما میام یک جا میرویم بگونی یگان چی. ما آشپزی نکردیم. ما حال آمدم که اینجا یک دانه ویدیو بگیرم و شاپینگ خدا کنم. باز شو میرم دیگه، باز نجیب آشپزی میکنم دیگه، وقت ندارم. خب حتما تمام بینندگان برسان، به تمام مردمی که شما را تماشا میکنند رحمت با انشالله شما هم رفته خوراکای برای شوهرتان سکنید بگونی میایم یک جا تماشا میبرویم، خرید میبرویم. انشالله. روز خوش متوجه جانت باش. روز خوش. با امان خدا. خدا نگهبانت. با امان خدا. دانو پکار که نه سکاله و اغنه لری وای ماخام تا خونه کیږي زه کار کوم، باید اشپزی مو کوم. نو زه خپل شاپینګ سکالي یوازې کوم. دلته نو دوی ښایسته توفې جوړې کړي دي. دا هم همداسې ارزانه دي او هغه دي. نو میبینی رنگارنگ ښایسته توفې دا خلک اخلي. څو مغازو ته لاړم، داسې ښایسته په زړه مې جوړې جامې رانغللې. نو اوس دغه مغازې ته ځم په دې چې نن ما ته هم نجیب آفر کړی دی، خپل کارت یې راکړی دی او زه باید که طالبانه اوسم نه حتما ما ته ښه ښایسته کالي را پیدا کېږي او زه کولی شم کالي واخلم. تاسې دعا راته وکړئ چې له خیر سره راته کالي پیدا شي، ښه ښایسته کالي پیدا شي. دغه مغازه هم د ما ډېره خوښېږي. دا مغازه د نجیب هم خوښېږي. نجیب هم هلته اکثر ځي ودرېږه، ښایسته کالیګان دي. دا کس لاړو تیر شو، نږدې مې اکسیډنټ ورسره کړی و. دلته هم ښایسته جامې دي، رنګارنګ ښایسته کمیسونه دي. نو داسې کمیسونه هم دلته لګېدلي دي. څنګه دا سور کمیس وانخلم؟ دا به ډېر ښایسته ښکارېږي. نه اورکي که سور دومره خوند نه کوي. ښایسته کالیګان لري. نو که زما خوښ شي دې مغازه کې بیا دومره ډېر خلک نه ښکارېږي. دا موزې مې هم ښه ایسېږي. دا موزې حتما یوه جوړه به راته واخلمه. دا هم ښایسته دی که زما په پښه او زما په هغه باندې پیدا شي. یو بل ډیزاین زما خوښ شوی و، هغه تر هغو چې راغلم هغه خلاص شوی و. دا هم ښایسته دی. دلته نیویارکر دی او دې ته ننوځم. دا مغازه هم ښه ده،
ښایسته کالیګان لري هر وخت او دا هم هغه کوالټي ښه ده، بده نه ده. تاسې وګورئ نرخونه ډېر ارزانه دي او ښایسته رنګه کالیم لري. ښایسته ښایسته جامې دي دلته. زه وګورم د خپلې خوښې جامې چې کوم شی ښه دی. ډېر ارزانه یي. خپل جامې واخلم. دا هم ښایسته جامې لري. وګورئ نرخونه یې ارزانه کړي دي، ډېر ارزانه دي. وګرځېدلم، شاپنګ مې وکړه. اوس ډېره زیاته وږې شوم نو ځان ته مې ډوډۍ راواخیسته. دوی په ډېرو دوکانونو کې داسې لیکلي وو چې 80% 40% هغه فقط بیا دننه به چې لاړلې په ډېر کمو کالو باندې یا بوټانو باندې به دوی هغه لګولی وو، سیل لګولی وو، یا به هغې نمبر ډېر زیات وړوکی وو او یا ما خبر وکړله چې یعنې کوم هغه چې زاړه وي هماغه دوی لیلام ته یا هغه ته اخیستې وو. ما هم یو دوه ځایه لږه د عمر پیسې مې ډېرې مصرف نه کړې، یو دوه ځایه مې هغه وکړه، لږ سودا مې واخیستله. نو تاسو ته مې د ښکاره کړمه. دغسې کلر ښایسته جمپر مې یوه دانه راته واخیسته، یوه دانه مې هم دغه بل کلر واخیسته، دا هم ډېر ښایسته دی. دا وګورئ ډېر ښایسته دی. نو بل لاړم هغه ته د خپلې خوښې د سینګار مغازې ته لاړم چې د دې نوم سره ډېر خلک آشنا دي او دا د دې میکاپ سامان ډېر ښه دوی بیا چې شي چې اعلان یې کړی وو د دوی خبره بیا رښتیا وه. هماغه نه مې دتې دوه دانې د میکاپ شیان راواخیستل چې دا یو ښایسته د مخ جلا یا سرخي ده او دا هم یو میکاپ دی چې هر وخت زه استفاده ورڅخه کوم. نو په دې هیله چې زمونږه په اسلامي نړۍ کې هم دغسې یو دود جوړ شي لکه اختر به چې شي. زما مقصد دا دی، لوی مسج مې دا دی چې اخترونه کېږي، نرخونه جګ ځي، موږ غریب مسلمانان، موږ غریب خلک یو، موږ نشو کولی د زړه ارمان پوره کړو. که موږ هم یوه جمعه ولرو، توره جمعه دې ونه لرو، سپینه جمعه دې ولرو، زکاتونه خیراتونه په دې باندې وشي او ټول نرخونه کم شي، ټول مسلمانان سوداګانې واخلي، یا د لوی اختر مخکې او یا د وړوکي اختر چې ټولو مسلمانانو روزه نیولې وي. نو د تاسو په اجازه زه به خوراک کوم. نن مې په دې ځان ته خوراک راوغوښته چې عامر راته غوسه کېږي، وایي ته چې ځې ته بیا ډوډۍ نه خورې. نو د عامر په یاد باندې خدای دې خوشحاله لري، دغه ډېر مصرف مې ونه کړ. هغې خو راته ویلي وایي بیخي ټول کار د تا دی، خو زه نه، زه دومره بې انصافه نه یم، همدومره سودا مې واخیستله. دی د خدای ژوندی لري. زه ملګرې مې هم نه وه، دلبر هغه بیچاره په کار کې وه، که نه هغه به هم راسره ګرځېدلې وه. بس خدای دې خوشحاله لري. اروپا کې دا بل مقصد مې دا و چې لکه اروپا کې چې خلک اوسېږي یا په خارج کې اوسېږي، داسې نه ده چې پیسې ډېرې زیاتې دي او مونږ ټوله ورځ ښه شاپینګونه کوو. نه، مونږ ډېر زیات ارزانو شیانو پسې ګرځو، کوالټي یې ښه ده، گزاره ژوند کوو. دلته ژوند دومره اسانه نه دی، پیسې په اسانه باندې نه ګټل کېږي. بس خدای مو خوشحاله او ارامه لرم. د خپل ځان خیال ساتئ. زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ما سره اوسئ. زه تاسو ټول سره مینه کوم. د بلې ویډیو جوړولو په هیله خدای دې تاسو ټول خوشحاله او ارامه لري.